أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. د مکی مشرکان با دی خبرې ته ډیر حیرانېده چې د قرآن کریم کوم پیشنګویي به وشوه هغه به 100% پوره کېدله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کومه خبره وکړه به داسې وه لکه د سار نور چې راخیږي او پړق وهي او د هغې هغه رڼا یقیني وي. نو هغوی به ځکه یو بل ته ویل چې دا د الله حق پیغمبر دی، دا د ځان نه دی لګی، دا چې دا کومه خبره کوي دا حقه ده، دی چې دا کوم کلام وایي دا د رب کلام دی، دا د انسانانو خبرې نه دي. قرآن کریم مختلف مقاماتو کې بعضې پیشنګویانې کړي دي او هغه چې څنګه فرمایلی دي الله رب العالمین اومه قشان کار واقع شوی دی. هغه مقامات خو ډېر زیات دي او پای کې یو ځای ده کوم چې د سورة الروم دا ابتدایي ایتونه دي، کوم چې ما ولوسته چې په دې کې یو پس منظر دی د دوو قوتونو د جنگ، د شکست او د فتح. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دنیا کې دوه قوتونه وو چې زمونږ په جدید اصطلاح کې ورته سپر پاورز ویلې کېږي. یو ته روم ویلې کېدو او بل ته فارس ویلې کېدو. د روم خلق دا د آسمانی کتاب انجیل قایلو او د عیسی علیه السلام تعلیمات باندې عمل کو، اهلی کتاب د روم خلق. او فارس والا دا آتش پرست او خالص مشرکانو د اور او د نور عبادت به کو. د دې دوه قوتونو په مابین کې جنگونه وکېده. دی وخت کې کله کله دا غټ ملکونه دا سپر پاور ملکونه غواړي چې دا بل پاور والا کمزوري کی په دنیا باندې داغه غلبي، داغه معیشت مستحکمی، سیاست مستحکمی، داغه اډر چلیږي او خلک داغه په حکم کینی او پاسی او د دنیا پالیسی داغه د هدایات مطابق مرتب کړي. دا یو بیل نشه ده د قوت او د اقتدار یو جدا نشه ده. نو په دغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی دور دی. نبی علیہ السلام دا په مکه کې دی چې د روم او د فارس جنگ ونښته. په دې کې عجیبه کار دا وشو چې فارس والا راولګي د رومیانو له شکست ورکو، اهلی کتابو شکست خوړلنده خبره چې چا ځان ته آسمانی دین والا ویلي او د عیسی علیه السلام په تعلیماتو او په انجیل باندې د ایمان دعوه وه، هغوی شکست خوړو. دومره ختم کړه چې اله یو مشهور ښار دی قسطنطنیه ورته یو قسطنطینه ورته هم ویلی کېږي. دغه ښار ته دا ټول رومین راغونډ کړه او ټولې دنیا نه ولا خاتمه وکړله او ټول ځمکه ته فارس والا قبضه کړه. آتش پرستو مشرکانو دا جنګ وګټلو. په دې جنگ باندې او د دې په دې اثراتو باندې په مکه کې مشرکانو یو جشن مناو کړو او داسې یو رنګ یې ولا ورکړو د صحابو د نبی علیہ السلام د تنګولو دپاره. څنګه چې هلته زموږ ورونه غالب شو، ورونه ورته ځکه وایي چې هغه مشرکان دي او د مکې خلک هم مشرکان دي. د فارس خلک هم آسماني دین قایل نه دي او د مکې مشرکان هم د آسماني دین قایل نه دي. خو هغوی د اور او د نور عبادت کوي او دوی دلته د نورو د ستورو د یو شي او د بل شي او د لات سخي صاحب او د بل شي دربار او د عزا بی او د منات بابا دین د باباګانو دربارونو عبادت کوي او کله د ستورو د مکې مشرکان او د فارس خلک د اور او د نور عبادت کوي. هغه مشرکانو دا مشرکانو نو ځکه هغوی سره د زړه مینه وه. نو د مکې مشرکانو ویلې صحابو ته څنګه چې هلته زموږ ورونه غالب شو ستاسو په ورونو باندې، دې اهل کتاب رومیانو ته د مکې مشرکانو د مسلمانانو ورونه ولې ویل
ځکه چې وایي چې موږ سره آسماني کتاب دی او تاسو وایي موږ سره آسماني کتاب دی قرآن. په دې لحاظ یې سره یو ځای کړه څنګه چې هلته زموږ وروڼه غالب شو ستاسو په وروڼو دلته به موږ هم په تاسو غالبه کېږو رانه خلاصېدی نه شي ختمو به هم د مخ د ځمکې نه. او دا خبره چې دا اکثر انسان له لږ زور هم ورکوي. بعضې وخت دنیا کې دوه کافر قوتونه وي خو دا یو داسې بې ضرره کافر وي ناسې د مسلمان لږ همدردي ورسره چې یاره دا په دې بل زورور شي کوم چې تخریبکار یو مسلمانانو ته نقصانونه ورکوي او شیطانت یې ډېري که نه اسلام ته نقصان ډېري ورنه دواړه کافر وي خو خامخا ستا همدردي د دې کم ضرر والا کافر سره چې کله دواړه په جنګ ونخري سړی وایي چې دا کوم چې دا د مسلمانانو ډېر دشمن دی چې دا تباه شي پرېږده دواړه کافر دي خو چې دغه پکې ډېر تباه شي نو ښه به دا د انسان یو فطرت دی چې داسې خامخا د دې یو ذهني جوکاو یو طرف ته وي. په دې پراپیګنډه یې صحابه پریشانه کړه. نبي علیه السلام ته هم دا خبرې رسېدلې په مکه کې یو ډرامه ده او ډنډوره ده داسې ورنګ یې وله ورکړه. الله رب العالمین دا ایتونه نازل کړه. الله اکبر. رب العالمین یو پیشنګویي وفرمایله الف لام میم نه شروع وکړه او فرمایي غلبت الروم مغلوب کړی شو رومیان یعنې رومیانو شکستو خوړو. الله فرمایي دا هغه وخت چې روم شکست خوړلی. بیا ورپسې الله څه فرمایي فی ادنى الارض په دې نږدې ځمکه کې شکستو خوړو ځکه د دوی بارډر عربو ته نږدې لګېدلی و څنګه به چې د عربو د خطې نه ووتې بس د شام ځمکې به شروع شولې ځکه ورته وایي فی ادنى الارض په دې نږدې ځمکه کې رومیانو شکستو خوړو مانه دا ځمکې ته فارس والا ونیولې. خو بیا الله یو پیشنګویي کوي وهم من بعد غلبهم سیغلبون زر دی دا رومیان به بیا د خپل شکست نه پس غالبه کېږي. اوس دا هغه خبره ده چې دا قرآن دې وخت کې کوي چې دا د دنیا یو خبره یو عقل هم نه مني د دنیا یو عقل نه مني چې یو قوت راولګي او ټوله دنیا ونیسي فوجونه دومره مضبوطي دا هغه دور ټکنالوژي سره دومره مضبوطه او یو بل قوت دومره ختم شي چې یو خار پورې محدود شي نو څوک دا ویلی شي چې مړه دا وړوکی خار چې ورسره دا بیا را لګېږي او ټوله دنیا به نیسي او دې غټ قوت له به شکست ورکړي. دا ډېره ناممکنه خبره خو دا د رب پیشنګویي وه. الله وفرمایي بېرته به دا رومیان را لګېږي او دوی به غالبه کېږي او دې فارس نه به شکست ورکوي. دا ایتونه الله راولېږه او دا به څومره وخت په دې کې لګېږي فی بضع سنین په یو څو کالو کې پښتو کې موږ 100 کاله دا 100 بدعه د دې اطلاق په عربی کې د 3 نواله تر 9 پورې کېږي مانه 3 کالو نواله تر د 9 کالو مینځ کې به بیرته روم را لګېږي او فارس له به څه ورکوي شکست به ورکوي. او بیا الله رب العالمین فرمایي ولله الامر من قبل ومن بعد دا الله لپاره اختیارات دي دې نه مخکې او دې نه وروستو مانه دنیا کې چې مخکې څه شوي وروستو څه کېږي دا ټول د چا په تدبیراتو سره کېږي. دا تدبیر الله رب العالمین کوي. دا هر کار کې یو ناشنا حکمت پوشیدی یو حکمت پکې پټي دلته دا حکمت پوشیده چې هغه آسماني دین والا شکست خوري او خالص مشرکان هغوی غالبه کېږي. دې دپاره چې د دې نبي رسالت الله راښکاره کړي او د قرآن حقانیت الله یو پیشنګویي کوي او دا پیشنګویي بس همغه شان څنګه چې قرآن وایي دغه شان ته یو څو کاله پس پوره شوله څنګه چې قرآن وایي فی بضع سنین په یو څو کالو کې او د بضع اطلاق درته ما وایي د 3 نواله تر د 9 پورې کېږي نو 7 کاله بعد همدغه روم را پاسېږي په فارس والا حملې سټارټ کوي فارس والا ها شکست خوري او بیرته روم چې کوم دی هغه غالبه کېږي او د قرآن هغه خبره څه شوله پیشنګویي پوره شوله. دنیا حیرانه شو دې خبرې ته چې دا خو واقعي د الله کلام دی او دا انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو واقعي چې د ځان نه خبرې نه کوي. قرآن وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا زما خوب نبی چې کومه خبره د ژبې نه راوباسي په خواهش نه راوباسي الله ورته په زړه کې ورواچي وحي د وحي په اډر دا ژبه چلی دا هغه مبارک زبان دی د هغې مطابق خبره وه او په دې باندې لا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بعضې مشرکانو سره شرطونه مقرر کړي په هغه زمانه د مکه کې چې داسې به کېږي مشرکانو نه منله خندلې و دا تاسو څه وایئ
ټول دغه فارس په ټوله دنیا غلبه وکړه، روم یې ختم کړل، او تاسو یې بیرته به روم غالبه کېږي. دا څه عجیبه خبرې کوئ تاسو. الله رب العالمین یو بله خبره کوي، یو ناشنا ټکی یو بل وایي قرآن، وایي کله چې دا روم بیرته غالب شي په دې فارس، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. په پیشنګویی کې بله پیشنګویی راغله. پیشنګویی کې وده خو نه، پیشنګویی کې یو پیشنګویی خو دا شوه چې روم به بیرته غالبه کېږي په چا؟ دلته الله به یو بله خبره کوي، وی په دغه زمانه کې به یو بل کار کېږي، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّه. وی د الله په مدد به مؤمنان هم خوشحالېږي. دا د مکې دا کمزوري مسلمانان، دا د نبی علیہ السلام کمزوري ملګري، دا مشرکان یې وهي او ټکوي او ظلمونه پرې کوي. د دوی په باره کې یو خبره پکې وشوله چې دوی به هم خوشحاله شي په هغه وخت کې، او دوی سره به د الله یو مدد راشي. عجیبه خبره شو، دوه پیشنګویانې شو. نو بل کار څه وشو؟ په کم کال چې هلته روم راولګېده او په فارس باندې فتح حاصله کړه د قرآن، یو پیشنګویي څه شوه؟ پوره شوه. دا بله پیشنګویي چې الله فرمایي چې مؤمنان هم په دغه وخت کې زه خوشحاله کړم په خپل مدد. نو د بدر جنگ شوی دی، مسلمانانو دې وخت کې هجرت کړی مدینې ته، او د بدر په جنگ کې الله فتح چاله ورکړه؟ مسلمانانو له فتح ورکړه، او د مشرکانو او یا غټ غټ سرداران سره د ابو جهل مردار شو. دواړه پیشنګویانې څه شوې؟ پوره شوې. دې ته وایي زما د رب کلام، دې ته وایي زموږ د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت هغه حقانیت چې دنیا یې حیرانه کړه چې دې قرآن چې کومه خبره کړې وه خو پوره شو. نو مسلمانانو ته ګویا کې دوه خوشحالۍ راغې. یو دا ده چې هلته اهل کتاب بیرته غالبه شو په خالصو مشرکانو آتش پرستو باندې، ځکه د مشرک بغض ډېرې د اسلام سره، او اهل کتاب لږ نرمي. نو دې وجه نه اکثر دا وروسته اهل کتاب پیسې شوي د روم اسلام ته راغلي، دا به اسلام ته راغلي. نو ځکه ته د اهل کتابو په دې ګټه کې یو فایده هم وه اسلام ته، مسلمانان. هلته اهل کتاب بیرته غالبه شو، او دلته د بدر جنګ وشو، مسلمانان غالبه شو په مشرکانو باندې. دا الله رب العالمین یو عجیب نظام دی زما محترم. دا حالات دا رب العالمین بدلی. د دې فیصلې دا په عرش کېږي، دا په فرش نه کېږي. دلته به ما ورته ډېرې منصوبې پروګرامونه پلیننګ دا به کو داسې به کېږي، داسې خو کېږي به هغه څه چې بره نه الله تعالی څه کړي دي؟ مقرر کړي دي. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، تېره جمعه ما یو خطبه تاسو ته درکړه په دې چې د اسلام او زموږ د خوږ نبي حقانیت، د هغې دلایل، او د ملحدینو او د لیبرلز او د بېدینو خلکو بېوقفتوب، او د اسلام مخې ته چې هر څومره ځان ودرئ دا به داسې ختمیږي لکه خس او خاشاک چې په سیلاب کې بهیږي، داسې به ختمیږي. الحمدلله د دې مخې ته څوک ټینګېدی نه شي، دا حق دی. د مسلمان به حکومت هم نه یو، دا به غالبي مني، حکومت به ورسره نه وي، دا په حجت او په دلیل کې غالبه دی. خو د الله حکمت دی او کوشش دی چې کله حکومت ورکوي او کله نه ورکوي، او کوم ځای کې غالب کوي او کوم ځای کې نه غالب کوي. که دا مغلوبه وي بالفرض په ظاهري اسبابو، یعنې حکومت یې لاس کې نه وي، خو دا مسلمان بیا هم په دلیل څه دی؟ غالب دی. حکومت د فرعون سره دی، او موسی علیه السلام په هغه قوم کې پیدا کېږي چې هغه څه دی؟ یو کمزوری قوم دی د بني اسرائیلو، خو د نیکانو خلکو قوم دی. پیغمبران پکې مخکې نه را روان دي، موسی علیه السلام هم پکې الله پیغمبر کړ. نو موسی علیه السلام سره د دې چې دغه کمزورو خلکو کې پیدا شو، خو خلک نیکان دي. او فرعون قبطي قبیله ده او سرکشه قبیله ده، حکومت یې لاس کې دی. غالب څوک دی؟ بیا هم ظاهر فرعون سره حکومت دی، خو په حجت او په دلیل کې الله څوک غالب کړو؟ موسی علیه السلام. دا په هره زمانه کې دي. د مسلمان سره به نه حکومت وي، کمزوري به ظاهره کې، اسباب وسایل به نه په نشي حسابي. خو د دې مخې ته به د دنیا یو قوت هم په میدان د استدلال او د دلیل کې خبره نشي کولی. چې خبره د دلیل راځي، د مسلمان مقابله د چا پلار نشي کولی په هره زمانه کې. د چې په هر ځای کې کښېنی او د هر چا سره یې کښېنی، د ده خبره به حق وي، د ده خبره به غالب وي. تاسو د دې دور دا نږدې ګورئ نه، دا ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله، الله دې حفاظت وکړي، چې ده په مغربي ملکونو کې او په برطانیه او په غټ غټو ځایونو کې د هغوی د پادریانو سره مناظرې وکړلې. حکومتونه د هغوی، وسایل د هغوی، ټکنالوژي د هغوی، په دنیا ظاهري غلبه د هغوی، خو په میدان د استدلال کې الله ذلیله کړه که نه، الله لا جواب کړه که نه. دا په هر دور کې داسې کېږي. دلته یو بله خبره هغه دا ده
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته هجرت کو فرمایلو تر د غزوه خندق پورې چې بعضو مورخین او د سیرت چې کوم علما دي دا غي قول دار یا سلورم کال د هجرت باندې دا غزوه شوی سید دا راجح چې پنځم کالو د هجرت غزوه د خندق چې کېدل جنگ ونه شو خو یو میاش محاصره و د مدینې نه ځکه نبی رسول الله خندقونه وکنستل په مشوره د سلمان فارسی رضی الله عنه مشرکان الله غالب نه کړو يهود هغه منسوبه ناکامه شو ځکه چې هغه نیر په اس او په انسان په ټوپ پار کېدنه کم خندق چې دوی کنستل او کراتله په مسلمانانو یو ځل بکندي ته کوزیدو بیا براخاتونه ته مسلمانانو غشیشته نشو راتله هغه حمله او منسوبه ناکامیاب شو یو میاشت دوی مسلسل خرچه روانه ده ګوره د آیات ساته دا د ارض ورکی دا معاشي استحکام دا د انسان ملا مضبوطه ساتي چې معیشت لحاظ سره د ملا ماته شو به ختم شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم الله رب العالمین او ناشنا تنظیم صحابه ته پرې دی په قلاره کې نه بیدار اوسې کڅوک را وړي دي غشه په دغه کوي کری پرې چې ناشتي او خرچي کیږي لګي ځکه دوی د لری نه راغلي کم ځای نه راغلي خرچي کیږي او خانه علال خرچي کېدلې او یو میاش محاصره وا هس یو اکا دوکه مقابله به کله د غشو مشو وشوله هغه بلا واقع دا طرف ته نظم خو یو میاش بعد الله رب العالمین سوره احزاب کې دا واقع ذکر کوي چې الله په سیلې راوالو زوله او د يهود او د مشرکانو چې کم متحده افواج زکه او احزاب مو مختلف ډلې راغلي او د مدینې نه تاوي الله رب العالمین ورلا خیمه په سیلې باندې والو زوله او هغه اسونه او خانو هغه پړی وشله ول بسیلې د لاس هغه په دغه کې شو په دغه کې راغه غبراو شو یو افراط تفری جوړه شو کټوي باندې کړي هغه ووړېدلې او پورا په سترګو کې دا خزل یې سپری وته او څخه یو میاشه سم مایوس نهستو بسیله بالغ وخت چې دا طوفان پر راغې الکه ټول ویلې بس یار نور نه ساري اس چې هغه ارسلاړو سنم دغه شو خیمه مور خراب کړو اخره کونم تبو برباد کړ ستې جوړیږي نه زی چیزو چې کله دوی لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا دلې چې کله روانې شوې ویل اوس دینه بعد با د دینه بعد با زما په ژوند کې مشرک په ما نشي راتله من به اوس په دوی باندې ورزو دوی نن نه بعد په موږ حمله بس دا اخیری د دې املا ماته شو په دې غزوه کې د مشرکانو او د يهودو په جزیره العرب کې یا په څومره پاور کې او یا دومره کمزوري حالت تراغه چې مایوس روان شو قران کې الله سوره احزاب کې فرمایي چې لم ينالوا خيرا اس خير ولا پلاس ور نه راغی ذلیل واپس لاړ نو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویو فرمایي چې دی نور په مان شي راتله مدینه باندې دوی نه بعد عمل نشي کولای نور باندې نن دینه بعد به مونږ پلانینګ کوو په دې خلکو به ورزو نو دینه بعد په شپږم کال ورپسې کال نبی علیہ السلام یو خوب ولید خوب دا ولید چې زه او دا خو په هغه وخت کې نبی علیہ السلام چې مکه د چا په قبضه کې ده د مشرکانو په قبضه کې ده ابو جهل خو مردار شوی په بدر کې د ابو جهل نه بعد خلک راټول شو خپل سرداري څوک مقرر کړو ابو سفیان چې دی وخت لا صحابي نه د فتح مکه کې به ایمان راوړي به رضی الله عنه به جوړي نو دی وخت پر ټول کمانډینګ ابو سفیان کې دي ټول جنگونو نگرانی هغه کوي نو نبی علیہ السلام صحابو ته ما خوب ولید په دې خوب کې ګور ما سره ملګری دي او زه طواف کوم د بیت الله سوره فتح کې هغه ټول خبر موجود ده سوره فتح راوړو کې ټول خبر موجود زه طواف کوم او سعی کو د صفا مروه او ساروی ذبح کو د هدیه قربانی ساروی را سره د مونږ ځان سره بوتلی دي کنه دا قربانی خو ته په حج کې کیږي په عمره کې یو سړی ځان سره اسی مستحب ده ذلك یو ساروی به بوزم زته هم د الله په نوم ذبح کوم کنه عمره به مو استحبابی امر ده وجوبی نه ده فرض نه ده وای ما دا شی خوب لیدل مرګرو خو هم نه ده چې لاړ شو عمره لا وای ولې نه خو هم په دې کې چې دوی روان شو حدیبیه ته ورسېده دا حدیبیه چې دا د دغه ته نږدې ده اوس که څوک تلي حج عمره لا دا مسجد عائشه چې رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله عنها د غزینه غي حرام تړلې عمره کړې و اصل کې د علاقه ته تنعیم وای نو ورته حالت جمعه ته جوړ کړي نو مسجد عائشه نومي پیخه پاغه میقات باندې دا د حایزو زنانو د پار اصل کې هغه د دې ځای نه احرام تړلې کې چې کوم عذر ولا زنانه یو مخکې ته دغه پاتې شوی د بیماری د لاس عمره وغیرہ نو دغه ځای احرام تړلې شي دې سره نږدې د علاقه ده حدیبیه دغه ځای ته چې کله صحابه را ورسېدو زی اراده د چې ورزو مکې ته داخليږي
د جنگ من په اراده خو نه دي روان، د عمرې په اراده را روان دي، عمره کوو بس بیرته به ځو مدینې ته. په دې کې چې مشرکان خبر شو دوی پړاو واچو صحابو، مشرکان راووتل وایي تاسو څنګه راغلي یې؟ وایي موږ خو عمرې له راغلي یو، عمره کوو د الله کور ته ځو، تاسو سره څه کار نشته دی، طواف به وکړو، سعی به وکړو، عمره به وکړو، بېرته به واپس. ویل نه، هغوی کو خپل هغه ضد خو مشرکانو خپل هغه جهالت خو پکې و. نو په دې کې زه هغه سفارتکاري کېدله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو انتخاب کو چې څوک لاړ شي دا مشرکان په دې پوهه کې چې ګوره موږ جنګ له نه یو راغلي بلکې موږ عمره کوو، ګورئ د دې الله د کور نه موږ مه بندوئ. او دا د مشرکانو عقیده وه چې دشمن به مو خو چې حرم ته به راتلو دوی به نه بندو، خو دوی مسلمانانو سره یې دومره ضد و چې دوی نه پرېښوده. د دې حق سره بای سړی ډېر دشمني، دومره دشمني چې مشرک خوښوي، د صحابه دشمن به خوښوي، د صحابو دشمن خو تا به نه خوښوي، ته د قرآن و حدیث والی. د بعضې انسان کې دونه تعصب وي. اوس په دې وخت کې هم داسې بدبخته شته، د صحابو دشمنانو سره به خوله چینګه نیولي خاندي به، مشرک بدعتي هغه به خوښوي، خوله به ورسره چینګه نیولي، خو قرآن و حدیث والا به بدي شي، د قرآن او حدیث والا سره به دشمني کوي. دا خلک نه برداشت کوي، اگر کده مشرک هم برداشت کوي، اگر کده د صحابو دشمن هم برداشت کوي، اگر چې د دنیا هر ناول او مردار او هر دروغجن او فاسق او فاجر برداشت کوي، خو قرآن او حدیث والا نه برداشت کوي. دا مرض د مکې په مشرکانو کې چې دوی دشمن بم چې حرم ته را روانو دي ورته څه نه ویل، پخوانې دا تاریخ. خو چې محمد رسول الله را روان دی صلی الله علیه وسلم او مرګري ورسره دي په امن طریقه باندې عمره کول غواړي، دوی نه پرېږدي، وایي نه 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 ورته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان ولېږلو، اول عمر رضی الله عنه ته عمره ته لاړ شه او د مکې مشرکان لږ خبر که په دې باندې چې موږ څه جنګ موږ له خو نه یو راغلي، موږ خو راغلي یو د عمرې په نیت عمره کوو واپس ځو. عمر فاروق رضی الله عنه جلالي شخصیت او هنر مې خبرې کولې نه، خبر مې سخته کوله. دا الله تقسیم دی، بعضې انسان مزاج نه نرمي، بعضې سخت. هغه ویلی د الله رسول ته مې لېږې دې دپاره چې خبره جوړه شي او زه به خبره ورانه کړم، ځکه زما طبیعت سخت دی. ای به څه خبره کړي نو زه خو د چا لحاظ نه کوم چې زه به وایم چې زه پلانې صاحب دی او پلانې سردار دی او خبره به وکړي، زه به ورته داسې سخت جواب ورکړم چې بیا به ته راته چې لکه کار دې خراب. نو لحاظه پرېږدم ما مه لېږئ. او بل یو نرم صحابي وګورئ کني دا عثمان ولېږه، نبي علیه السلام خو زه د عثمان لېږم، ځکه عثمان لږ نرم هم د خوی نه، او د عثمان رضی الله تعالی عنه مخکې نه ډېر قدر او احترام هم د خلکو په زړه کې و. ویل زه عثمان ته لاړ شه، ته لږ نرم یې، خوی نه ډېر نرم و عثمان رضی الله عنه. دې 18 ذوالحجه باندې 18 ذوالحجه د دې میاشتې په 18 تاریخ عثمان رضی الله عنه شهید شوی دی. په خپل کور کې باغیان پرې راواوړېده او قرآن ته ناست او شهید یې کړو. او صحابه ورله راځي، علي رضی الله عنه ورله راځي. دا بعضې بدبخته وي علي د عثمان او د ابوبکر او د عمر دشمن، نعوذ بالله. نه، علي رضی الله عنه، حسن، حسین، عباس، فاطمه دا د ابوبکر مقتدیان دي، ابوبکر امام دی منلی دی رضی الله عنه. دا اهل بیت، دا د عمر فاروق مقتدیان دي او دا د عثمان رضی الله عنه مقتدیان دي. دا وی په نوکرۍ فخر کړی دی، دا وی په خدمت فخر کړی، دا وی په سمع او طاعت فخر کړی دی. علي رضی الله عنه ورته راځي، عثمان ته وایي ما ته اجازه وکړه، او دوه زامن ورله رالیږي، حسن حسین، چې د عثمان په دروازه ودرېږئ سره د تورو کوڅو که راځي مقابله به یې کوئ. علي رضی الله عنه ته عثمان دا خلک په بده اراده راغلي، اجازه وکړه چې جنګ شروع کړو. عثمان رضی الله عنه داسې نرم سړی ویل نه، زما له طرف نه به توره نه اوچتېږي، ځکه دې خلکو ظاهره کې کلمه ویلې، خو خلکو ما پسې دروغ جوړ کړي، د هغه دروغو پراپیګنډو د لاسه راپسې را روان شوي دي. دا باغیان په یو منصوبه را روان شو، ظاهره کې داسې یو منصوبه جوړه کړې وه چې ګینې مونږ حج له روان یو، د حج ورځې وې، ځکه ذوالحجه کې خو حج کېږي. نو دلته مدینه خالي شو، خلک حج له لاړه، دوی ظالمان راغه سیده مدینې ته راغه، په مسجد نبوي قبضه واچوه او د عثمان رضی الله عنه د کور نه یې ګیره واچوه. الغرض هغه طرف ته نه ځمه، خو عثمان رضی الله عنه ډېر نرم انسان. نو عثمان لاړو، د مکې خلکو ته ویلې چې زه د نبي علیه السلام سفیر یم او دا منګه مرګري چې څومره راغلي د نبي علیه السلام سره، زموږ سره د جنګ اراده نشته، دلته راځو عمره به وکړو او واپس به لاړ شو. دا ضد او عناد پرېږدئ، نبي علیه السلام ته زموږ دې مرګرو ته اجازت ورکړي. د مکې خلک ورته څه وایي؟ وایي مړه پرېږده دا خبرې عثمانه، دا خبرې پرېږده، هغوی خوړو پرېږدونه. خو تاسې هم تیار راغلی، خبرو اترو له راغلی، خو زه راغلی خو یې هسې مو سره ننوتې،
داسې کار وکړه ته لاړ شه تا ته څه نه وایي ورننوځه د مسجد حرام ته طواف به مو کې د بیت الله او سعی به مو کې ته خپله عمره وکړه ځه ته عمره وکړه او نبی علیه السلام او صحابه هدی ستا ملګري مونږ هغه نه پرېږدو الله اکبر هلته دا خبره روانه ده عثمان ته صد کېږي چې څه وکړه او دلته د نبی علیه السلام سره ملګري ناست دي څه تبصرې روانې دي ملګري وایي هلکه که مونږ ته پکې یا به اجازت میلاو شي یا نه عثمان خو مزې وکړه خو لاړی خو به پکې عمره وکړي به څه وکړي دلته د چا منځ کې دا تبصره روانه ده د صحابو منځ کې نبی علیه السلام ته خبره را رسېږي د نبی علیه السلام غوږ مبارک ته چې خبره را ورسېده چې ملګري خو لګیا دي چې مړه موږ به یا به دا مذاکرات کامیاب شي یا نه موږ به یا عمره وکړو یا نه عثمان خو تیار تللی دی هغه به څه کړي مزیدي طواف به کړی او سعی به کړي او عمره به وکړي عثمان او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتماد ته وګوره په عثمان ځکه خو له دوه لونه ورکړي په دنیا کې واحد یو انسان دی په ټول انساني تاریخ کې د آدم علیه السلام نه واخله تر اخري انسان پورې صرف یو انسان دی عثمان چې د پیغمبر په دوه لونه واده په کائناتو کې د عثمان رضی الله تعالی عنه نه غیر بل هیڅوک ته نشي ښودلی چې په هغه د وخت د پیغمبر دوه لونه واده شوي واحد دا او د کم پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رقیه ورکړه رضی الله عنها هغه وفات شوه ام کلثوم رضی الله عنها ولا ورکړه په نکاح باندې دوه لونه په د نبی علیه السلام واده دي او چې کله هغه دویمه وفات شوه د نبی علیه السلام لور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عثمان ما ته دومره ګرانې کاش کې که زما بل لور وې په کور کې بې نکاح ما درله هغه هم درکوله ځکه چې زه تا نه همیشه خوشحاله یم ته دومره عجیبه انسان هغه عثمان رضی الله تعالی عنه باندې د نبی علیه السلام اعتماد ته ګوره صحابو ته نبی علیه السلام فرمایي نه دا نشي کېدی زه دې نه یم او ملګري دې ټول دلته ناست یو او عثمان دې ځان له عمره وکړي نه دا نشي کېدلی زما په عثمان دا اعتماد دی چې زه ورسره نه یم ملګری ځکه دا ملګري زما په قیادت کې را روان دي قائد دې ناست دي عمره دې نه کوي یو کارکن او یو لاندې ملګری هغه دې ځي او د خپل قائد او د خپل نبي د اجازت نه بغیر دې څه کوي مزید یې اخلي عمرې دې کوي دا نشي د نبي علیه السلام د اعتماد ته وګوره په عثمان او ته عثمان ته چې ست وشو چې زه خیر دی ته خو راغلی نو ته خو عمره وکړه خو نورو ته اجازت نه کو عثمان رضی الله عنه ورته وایي دا هېڅکله نشي کېدلی چې زما خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او زما خواږه ملګري صحابه هغه دې هلته په میدان د حدیبیه کې ناست دي او زه دلته تاویږم او طوافونه عمرې دې کوم زه به په کومو سترګو د هغوی سره بېرته ځم واه واه دې ته وایي د صحابو منځ کې مینه محبت نظم و ضبط چې مشرکان یې حیران کړه دا د نبی علیه السلام هغه تشکیل شوی جماعت دا هغه منظم او پاکباز جماعت دی د صحابو چې دنیا دې ته حیران او د دنیا غټ غټ قوتونه حیرانول دا دومره منظم خلک دا دومره انتهایی د نظم و ضبط نه ډک خلکو دا صحابه وایي دا نشي کېدلی که زما نبي ته اجازت وشو ملګرو ته شریک به راځم او عمره به کوم دا نشي کېدلی زه به عمرې کوم او تاسو به هغلته ایثار کړي عمرې ونه کړل دلته یو بله خبره را ورسېدله پراپیګنډې خو کېږي په هر دور کې لکه اوس خو دې وخت کې بیخي اوس خو سوشل میډیا اوس خو دروغ دومره زر خورېږي یا د نبي علیه السلام حدیث دی قیامت په پیشنګویانو کې او په نښو کې نبي علیه السلام یو نښه دا ذکر کړې وه چې قیامت تقریب په دروغ ویلی کېږي او ډېر زر به د دنیا آفاق او اطرافو ته رسېږي نو دې نه مخکې خو دا ډیجیټل سیسټم خو نه وي نو کېدی شي د حدیث کې لږ چا څه سوچ کولو چې لکه څنګه به رسېږي دا خو هغه دنیا ډېره لرې ده هغه اوس صرف پوسټ وکړه او فیسبوک کې یو خبره وکړه یا په واټساپ کې شیر کا نو چېرته رسېږي امریکې ته به مو رسي په سیکنډونو کې او افریقي ځنګلو ته به مو رسېږي او د دنیا هغه سر ته به مو رسېږي او د دنیا هغه سر ته به مو ټول خلک یې وګوري چې خبره ګورې دروغ وي دا زما د نبي علیه السلام پیشنګویانې چې قیامت ته نږدې به دروغ ویلی کېږي او ډېر زر به د دنیا اطرافو ته رسېږي دې نه بعد زه یو جدید خبره راغلی ای باندې خبره کوم ان شاء الله یو دوه مسلې دي که هغه یو ته مې توجه نه شوله الله دې وکړي چې هم ووایم خبره اصل کې دې پورې کوم زمونږ د نبي حفاظت زمونږ د نبي پیشنګویانې زمونږ د نبي د رسالت حقانیت دې پسې خبرې کوم خبره اصل کې دا ده زما موضوع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې مشرکانو مذاکرات سټارټ دی یو مشرک سردار راځي بل راځي خو زه
خبرې سر نه نیولو. دک یو سردار اخره کې راغو، نبی علیہ السلام فرمایي دا څوک دی؟ دا سردار څوک را روان دی؟ د مکې مشرکانو طرف. وجي دا سهیل ابن عمر دی. سهیل دی نوم کې معنی د سهولت او د اسانتیا پراته ده. سهیل د اصل ماده سین ها او لام دی. سهل یعنی اسانتیا، سهولت. دیو جن هغه ځمکې ته سهله ځمکه وایي چې نرمه وي. نرمه ځمکه دی ته دا وایي لکه دا نرمه ځمکه. دین چې نبی علیہ السلام څنګه دا نوم واورېدو، نبی علیہ السلام کې دا کارو دا صوت او بدفالي به نه نیوله، خو نیک فال نیول جایز دي. د چا د نوم نه خبره دی واورېد نیک فال کې نیول شي. نبی علیہ السلام د نوم نه نیک فال ونیو. وایي زه انشاءالله اوس په خبره اسانه شي. سهیل چې راغی خبره اسانېږي انشاءالله چې نوم یې سهیل، ده سره به زموږ خبرې جوړې شي. راغو قصه خو اوږده ده، تاسو اورېدلې په سیرت کې، خو بالآخر لس شرطونو باندې صلح ولیکلی شوه په حدیبیه کې. صلحنامه لیکلی کېږي، لس شرطونه دي او لس په ظاهر کې د مسلمانانو خلاف هم دي. ځکه عمر رضی الله عنه په جذبه کې راغی، الله نبي دا سره ولې منئ؟ نبي علیه السلام د کله کله داسې چې دا قاید کې ډېر لرې سوچي. کوم سړی چې قاید وي مشر وي دا یې سوچ ډېر لري او دا کارکن نه وي، دا جذباتي، د ده سوچ لنډ. نو دې وجې نه کله کله دا کارکن ډېر غوسه کي او دا مشران څه هغه غوسه پای کې نه ښکاري، هغوی په کار کې یو حکمت پوشیدی او کشران خو جذباتیان دي. نو عمر رضی الله عنه ویل دا الله نبی دا شرط ورسره مني، دا ورسره مني، دا مه منه. نبی علیہ السلام ته فرمایي عمره زه د الله پیغمبر یم، ته مطمئن اوسه هېڅ هم نه کېږي انشاءالله. ظاهره کې دا شرطونه چې تا ته ښکاري په دې کې ضرر ما ته باقاعده وحي شروع ده د الله له طرف نه، او دې کې یو پټ راز او یو پټ حکمت پوشیده دی. د دې نه به الله موږ له فتح راکړي چې دا ظاهره کې زموږ د ضرر شرطونه ښکاري. ته غلی شه لږ په ارام شه. زه خو شرطونه ولیکلی شو. یو شرط پکې دا چې څه کال به عمره نه کوئ، را روان کال نه به عمره کوئ. نو د نبي علیه السلام خوب څه شو؟ پوره شو. په داسې طریقه خوب کې ورته دا نه ویلی شو چې دې کال، خوب کې ورته دا ویلی شو چې عمره به کوئ. دیو جنا بعضی صحابو چې سوالو کې دا الله نبی تاسو چې خوب لیدل نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل خوب چې ما لیدل نو په خوب کې خدا نو چې دې کال خو زما خوب پوره شو کنه ګور په خپل لاس غي موږ سره معاهده ولیکله چې عمره به کوي مشرکانو سره مکه په قبضه کې دا او موږ عمره کوو روان کال له برازو نو پر روان کال به ووم کالو د هجرت عمره القضاء ته ویل کېږي نبی علیہ السلام دا عمره بیا خپل مرګرو سره بل کال وکړل خو په دې مینس کې ما تاسو ته قصه کوله غزمانه زین نه وته لا غداوا چې په دې مینس کې چې عثمان ته مکې ته تللی دی یو د دروغو پراپیګاندا را ورسېدله چا ویلي چې د مکې مشرکانو عثمان شهید کړو او سفیر وجل خو نشته دی په عالمي قوانینو کې د پخوانه سفیر چې هغه به نه وژني هغه ته نقصان نه ورکړي دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه کسانو د طرف نه چې د دروغو د پیغمبرۍ دعوې کړې مسیلمة الکذاب وغیره د هغوی طرف نه چې ولکله سفیر راغلی و نبي علیه السلام ورته فرمایلي که د سفیر وجل جایز وې نو نن ما تا نه سر قلم و ځکه چې باطله خبره پسې راغلی خو د سفیرانو وجل نشته زه سفیر ته څه نه یم ته خو یو نماینده یې صرف پردۍ خبره دې راوړې تا سره زموږ کار نشته الغرض نبي علیه السلام په دې ډېر سخت غوسه شو چې عثمان یې شي 1400 صحابه په میدان کې ناست او دا خبر الله سورة فتح کې په قرآن کې ذکر کړی دی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله فرمایي یقینا الله راضي شو د هغه مؤمنانو نه چې هغوی د ونې د لاندې نبي تا سره څه وکړه بیعتونه یې وکړه لاس کې لاس ترکو لوزونه یې وکړه پس لوز نبي علیه السلام عالم الغیب نو یو د عقیدې مسله ته دا یاده کړه چې پیغمبر په غیب نه پوهېږي څه پورې وحي نه شي نبي علیه السلام وویل چې بس عثمان بګینې شهید کړی صحابو ته راغونډ شي د کیکر ونه د هغې د لاندې نبي علیه السلام کېناست صحابو ته یو راځئ ما سره به په دې بیعت کوئ هغه پورې به نه واپس کېږو مونږ خو راغلي د عمرې په نیتو دې وخت کې هغه صلح نه ده لیکلی شوی نه مخکې مینځ کې قیصه ده هغه پورې به نه واپس کېږو څو پورې چې د عثمان د وینې بدل نه یې اخیستی مونږ خو راغلي عمرې له او دوی زمونږ سفیر شهید کو عثمان شا به ما سره بیعت په مرګ باندې وکړي یا به دلته مړو زمونږ وینې به هم دلته سسیږي او یا به د عثمان بدل اخلو دا زما ستا غیرتي پیغمبر دی چې د یو ملګري بدل اخلو د یو مسلمان بدل اخلو او په پردي ملک کې اخلي پردی ملک په دې معنا چې لا د هغوی قبضه کې دی مکه لا د مشرکانو په قبضه کې ده
یو قسم د نبی علیہ السلام اختیار کې غلانه وکنه ځکه ورسره شرطونه لیکل او منلي او نبی علیہ السلام کې دا غیرت اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک راخلی او په دې خپل لاس کې دی وي دا زما لاس د عثمان د طرف نشو او زم بیعت کوم په دې چې د عثمان بدل باخلم تر دې پورې زم ویني توي شي یا به د عثمان بدل خو زه له وروسته چې پته ولګېده صحابو دا جذبه او دا په مرګ بیتونه او لوزونه د الله دونه خوښ شو چې سورې فتح الله راولېږل او زیری الله ورکړو چې دا ظاهره کې چې کوم شرطونه تاسو ته سخت کاري په دې حدیبیه کې چې کوم دې کې فتح ده انشاءالله دې کې فتح ده ستاسو لپاره دې کې ستاسو لپاره ګټه ده دې وجې نه صحابه وایي خلک خو د مکې فتح ته فتح وایي که نه او وایي مونږ د حدیبیې صلح ته فتح وایو ځکه د مکې د فتح دروازه اصل کې د حدیبیې معاهده وه د حدیبیې معاهده د لسو کالو جنگ بندۍ وکنه هغه مشرکانو ماته کړه په اتم کال د هجرت 2 کاله بعد نو ځکه مسلمانانو حمله وکړه په مکه باندې والله مکه فتح کړه دا دروازه شوه دا د حدیبیې صلح چې د دې شرطونه هغوی خلاف وکړو نو غرض مې دا دی زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خوب چې لیدلی و بل کال له هماغه صحابه ټول راغه او هغه کم ملګري چې ورسره تېر کال راغلي وو هغوی راغه او عمره یې وکړله او د نبي علیه السلام هغه خوب څه شو پوره شو او قرآن کې الله فرمایي هغه خوب چې نبي لیدلی پوره شو او مشرکان ورته ناست وو چې نینې کېدل خو هلته یې لوز کړی سی ویلی نه شو نو کله چې مسلمانانو د عمره وی کوله نو مکه خو لا د مشرکانو قبضه کې وه دا مشرکان راغه داسې یو غر باندې ورته بره کېناسته نو خو یې څه ویلی نه شو هلته خو لوز کې ګیرو او دا لوز کې لیکلي چې 3 ورځې به تېروئ مسلمانانو ته 3 ورځې به تېروئ عمره به وکړئ 3 ورځې به تېرې کړئ بیا به واپس ځئ مسلمانانو ټیک هغې لوز مطابق دوی راغه نو مشرکان چې دا مثلا دا کعبه ده او دا کم طرف ته چې مشرکان ناستو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مشرکانو یو پراپیګنډه وکړه مړه وایي دا وګوره د مسلمانانو ته دا زیړ مخونه نیولي دي او دا کمزوري بدنونه او د مدینې تب والي دي ته ورته وګوره داسې مړاوي را روان دي نو کافر ته په یو شي کې ځان پاتې نه راولي مسلمان پوډري او ایسي قوم نه مسلمان بادر قومي ویخ قومي دا نه چې پوډر به دي زنګوي او شراب به دي زنګوي او بل شی به دي زنګوي ویخ شویخ ته مسلمانې ته به د دې نشو تماشو بې غیرتونه ځان ساتې نو په دې کې نبی علیہ السلام چې دا خبره واورېده ښه دا زما ملګرو باره کې دا وایي دا د مدینې تب والي او زیړ مخونه یې نیولي او کمزوري او دا هسې د خپل قار او تاو نه وي نبی علیہ السلام صحابو ته وایي چې کله طواف کوئ که نه نو د طواف کې خو هسې دا طواف قدوم کې دا ښی اوږه بربنډئ نو رمل کوئ پهلواني وکئ پهلواني کوئ پهلوانۍ په شکل کې دې پته ولګي موږ ښه چست یو ښه تکړه یو داسې غیرتي پیغمبر زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم د نبوت نور علامات او بعضې پیشنګویان او بعضې احوال دي هغه انشاءالله وروسته خطباتو کې موږ ذکر کوو خو غرض مې دا و د نبی صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې یو لویه معجزه دا ده چې قرآن کریم د الله کلام دی د جبریل علیه السلام په ذریعه نبی صلی الله علیه وسلم ته راغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه دا کلام ادا شوی دی او تر ننه پورې څه دی محفوظ دی تبدیلی پکې نه راځي سره د دې واوره نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیسټ شته چې چېرته آډیو بیان یې مونږ اورېدلی او دا قرآن یې ویلی او مونږ اورېدلی شته صحابو را رسولی دی ښه په امانتدارۍ او په دې کې اوسه پورې چا تبدیلي نه کړې ده نه به وکړی شي ځکه الله یې ذمواري اخیست دغه شان د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه چې نبی علیه السلام یو عمل کړی صحابو لیدلی دی په صحیح سندونو را رسېدلي هغه احادیث او یا د نبی علیه السلام یو قول دی هغې فرمایلی یې مونږ ته پوره را رسېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم موقع کې کوم تقریر کړی صحابه دومره تیزو ذهنونو والا چې ټولې په یاد کړي بعضې خلک دا پراپیګنډې کوي او وایي خلک وایي چې فلاني امام ته امام بخاري ته 2 لکه او 6 لکه احادیث یادو دا وایي څنګه یادو پرېږده ماشومانو خبرې کوي چا خبرې کوي ماشومانو خبرې ته د امام بخاري خبرې کوي امام بخاري په ځای کې خو د علم غرو ستا په دې دور کې ډاکټر ذاکر نایک دی ډاکټر ذاکر نایک دې دور کې دی چې ذهنونه څومره کمزوري دي او څومره ټینشنونه دي او فیور خوراکونه هم نشته دی او څومره بیماریانې خوري دي په دنیا کې او هغه الله داسې ذهن ورکړی چې انجیل ورته په یاد د هندوانو ګرنث ورته په یاد
قران کریم حواله چې ورکوي تا ته آیت نمبر صورت پارا دار ته په یاد وي چې د بخاری حواله ورکوي د مسلم د ابو داود د ترمذی د نسائی د ابن ماجه وای ورکلیکونه حدیث په باب وي چپټر نمبر فلان حدیث نمبر فلان او داغي ترجمه کوي مړه نو ستا په دور کې د یو سړی پیدا دی چې هغه ته دا ټول کتابونه په یاد شوي نو ته د امام بخاری په حافظه څنګه سوال وچته اساستا پشان خو نه زما پشان ته او ته امام احمد بن رحم الله په ذهن باندې څنګه سوالونه وچته او د بل امام د علم غرونو دا وی دا خوراکو دا علم دا وی د څه لکه ماته چې خوراک سکاک کو دا اورنا بچونه وا د دې په ار پوینټ او په ار پرزه پویدل لکه څنګه چې یو مصری ته په یو سیس کې مهارت حاصل او انجینر ته دا یو سیس په معمولی پرزه باندې پوی دا دلته لګي او دا دسي د دین په ار خبر او حدیث په ار خبر او دسي پویدل دا ماهرینو دا زمانه اوس په دې وخت کې شیخ عتیبی د سعودي او شیخ دی شیخ عتیبی ژوند دی د عالم داغه د دیار له سکالو زوی دی ماشوم نیټ سرچ کا وسم ته سرچ کا او هغه ته دا کتب سته په یاد دي صحیح بخاری صحیح مسلم د دیار له سکالو ماشوم چې قران یاد کی سره جوړ کتره وکړه هغه ته قران په یاد دی وړو کې ماشوم دی په عالمي مقابلو کې خلک راغوري علما په سوالونه کوي او هغه حدیث فر سره د سند او دغه نه وي سند مرلو یو متن دا الله تعالی د نبی علیہ السلام یو زنده معجزه پرې خې په دنیا کې دا قران او حدیث الله محفوظ کړ وړو ماشومان په سینو کې الله واچو دا د دین کمال لازم تاسو زما محترم ورونه دا الله دی دنیا ته خی چې دا دین څوک مټاولې نشي کار څومره د دې خلاف سازشونه وکړي سازش والا به ختميږي او مټاويږي با خدا دین به وي او باقی وي او چې دا دین نو به دنیا کې ختميږي ځکه نبی عليه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله قیامت بنا قائمېږي تر دې پورې چې په دنیا کې د الله د بندګۍ خبره ختم شي الله منسوب دی من اتقوا الله واعبدوا الله چې کله د الله د تقوا او د الله د بندګۍ خبره ختم شوي د الله دین نعوذ بالله ختم شو نو بیا به دنیا هم ختمېږي الله ته بیا سجد نشته مقصد مې دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم ټول دین محفوظ دی نه د نبی علیہ السلام آډیو ریکارډینګ شته او نه ویډیو ریکارډینګ شته نو اجت شته هیڅ اجت نشته زموږ زړه رحمت مې چې زموږ نبی علیہ السلام دا فرمایلی الحمدلله دا سره باندې خواږه لګي الحمدلله دا حدیث لکه یو سړی چې ستا په زړه باندې مرهم ولګي دا سره باندې الحمدلله خواږه لګي دا د ایمان علامه چې تا باندې د نبی علیہ السلام حدیث خوږ لګي قران در باندې خوږ لګي قران او حدیث دعوت پتا باندې خوږ لګي یو منسوبه ده خطرناک سازش دی یو هفته دوه کې روان دي فرانس کې وای ساينسدانانو یو پیشن ګوي وای کړی دا خبر تاسو ته لپاره کوم چې زینن هم لګلی بعضی خبره ډیره ضروری ځکه د دین په اړه خطرناک سازش فرانس تاسو ته معلوم دی فرانس کوم ملک دی زموږ د نبی رسول الله ګستاخی نه وکړي کنه ها فلمونه جوړ کړ کنه خاکی جوړ کړ کنه علی الاعلان القرآن بیزتی وکړه کنه نو فرانس سره زموږ د دین مینه ده که زموږ د دین سره نفرت دی ځانو خيار ساتي د دین په باب کې به دوکه نه خوري که دنیا کې هر څومره ساده دا دونه نقصان نه کوي خو چې دین کې ساده شوي لاړې تباه شول دین کې به خيار ساده به د ځان نه جوړي ساده ګل د ځان نه جوړ کړي چار سړی په پتا باندې خپل دغه خرڅي لګي خپل سودا باندې خرڅي نه وای فرانس کې دا اوس په سوشل میډیا دا خبره چلیږي تاسو یو باز اوري وای فرانس والا وای چې موږ سره دا ساينسدانان دي چې د نبی علیہ السلام علی حج کې کوم خطبه ویلې وکنه حجۃ الوداع کې وای دا انسان چې کله خبرې کوي خبرې د کله زوس خبر وکم بغیر د دینش دا ریکارډینګ وش نو دا الفاظ په دې فضا کې ګرځي لکه څنګه چې د اوبو چپی لهرونه نو د دې आवाज او خبرو خپل لهرونه نو دې سره د آلات اجاره کېنچ کولې شي وای دا آلات موږ سره شته او ټیک ته دا وای منو خدا به د چا د پاره په دې خبر ځان کوي نو په دې وجه دی وای موږ د کسان پیدا کړی سیاستدانان چې د نبی علیہ السلام 1400 سال مخکې کوم خطبه د حجۃ الوداع ویلې ده هغه خطبه موږ ریکارډ کول غواړو هغه الفاظ را کېنچ کو د فضا کې خدا ګرځي وای دا الفاظ را کېنچ کو او د نبی علیہ السلام یو آډیو تقریر موږ جوړو به ټول مسلمانانو ټول دنیا واوري چې هغه په حجۃ الوداع کې کوم تقریر کړو نو دا بعضی سادهګان سره الکه دا خو زبردست کار شي د نبی علیہ السلام تقریر به موږ وو ساده ګوله
د نبی علیہ السلام په دې خبره اول ځان پوي کا چې ساينسي لحاظ سره دا خبره غلطه ده. ساينسي لحاظ سره د دې هر اواز خپل فریکوئنسي ده. په دې باندې دا کوم چا چې انجینیر ویل دا په پوي فریکوئنسي چې د چا اله ریکارډ کې دی چې مخکې نه دا یو آډیو یا ویډیو ریکارډینګ د اواز موجودي چې مخکې نه یو تاسو یو اواز موجودي اله دا غي په ترو ای بنیاد وګرځو دا غي په ترو به دا اواز تر کې انچ کې دی یو زینا چې تاسو را مخکې نه دا غي سره آډیو اواز نشته اواز تاسو ریکارډینګ کې شته دی نه اصل تاسو راشته نه نو ته دا اواز راټینګولې نشي. موږ چېرته خپل پلارانو نیکونو تقریرونه راټینګ کړي. زمونږ د نبی تقریر په دې صحیح بخاری کې څه دی محفوظ دی الحمدلله. موږ ته نستاسو د ریکارډینګ ضرورت شته نستاسو د دې ساينسي آلاتو ضرورت شته. اصل کې دا د یو فتنی بنیاد دی. ساده مسلمانانو په دې دوکه کې یو کس به وګوري چې غوړ شان आवाज به او داسې غټ غوندې आवाज به خلک به متاثر کوي دی به خپل د دې آډیو د دې خپل سیستم دی आवाज غوړول او خسته کول. نو تا ته بظاهر کوم د دې صحیح بخاری نه خطبه د نبی علیہ السلام په आवाज کې نشر کی خو بل ورځ به د دې आवाज کې چې دا به یو سړی او انګریز یا یو کافر به کې نه ولې عربي به خیاط ډیر کافر دی او عربي ته خټه یاد هغه خبرې بدل په دې आवाज کې راوځي چې ور دي دین خلاف او تاسو ور پیغمبر خدا ویلی او پیغمبر خدا نو زمونږه ارسه د نبی علیہ السلام سره مخکې نه محفوظ دي. زمونږ نه آډیو ته ضرورت شته او نم ویډیو ته ضرورت شته. دا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ده الحمدلله چې زمونږ د نبی دین محفوظ دی. یو یو لفظ محفوظ دی. دا لاسکه د نبی علیہ السلام یو حرکت محفوظ دی. نبی علیہ السلام چې کوم د حج سفر کړی دی تاغله د حدیث وګوره په بخاری کې راوړو کم ځای کې چې دمه کړی دا د کمې ونې د لاندې کړی دا د کمې ګټې خواته کړی دا د کمې کندې خواته کړی دا کندو دا ګټو دا هغه ونو دا لارو خېړخته د موکړو که ګسړخته دا ټول خبرې شته چې فلانی ځای کې نبی علیہ السلام دمه وکړه د لارې نه ګسړخته شو بیا چې مخکې لاړو صحابو یې دمه وکړه نو خېړخته شو خېړخته چې لاړې دومره قدمه لاړو چې لاړې نو یو ونه وه او ونې خواته یو بله غټه ونه وه اول ته یو ډېره کوي وه اول ته دا وه اول ته دا ټول خبرې په حدیث کې شته. صحابه درته د کاڼو د بوټو قسم کړي دي چې نبی علیہ السلام کوم ځای کې ناست دلته داسې کاڼه او داسې بوټي او دلته یو کنده وه دلته یو خوړو دلته فلانو دلته فلانو دا ټول خبرې په حدیث کې شته. نه لہذا په دې قصو مه دوکه کېږي. یو درته یو بله خبره کوم اخري یو بل میسج چلیږي او ډېر وچلېده دا تقریبا زه 2 میاشتو نه ګورم نو ځان نه سادهګان مه جوړوئ داسې شي نه مه شیر کوئ. کافر هم دا غواړي دا تاسو شیر کوئ. و یاره امریکا کې انګریزانو یو قرآن جوړ کړی دی او قرآن کې ایتونه بدل کړي او دا چل دی هغه چل او دا ګوره ډېر شیر کوي شابه مخکې چې خلک خبر شي. لکه قرآن په ټوله دنیا کې دا یو قرآن امریکا که راولګېږي دا ټول صورتونه هغه رستني مخکې راوړي او مخکني وروسته راوړي او د منځ هغه وله غاړو ته ولګوي څوک یې مني. ستا غوندې یو ساده مسلمان چې ترجمه به دې نه کړي تش قرآن به دې په ناظره ویلي تم پې نه دوکه کېږي د الله فضل یې بړه راته دونه یېرېږي امریکې قرآن تیار کړی دی او خیال کوئ ګوره ځان خبر کوي او دا میسج مخکې شیر کوي دا دې لپاره شیر کوي چې ساده مسلمانان شک کې واچوي چې زموږ قرآن هم چېرته بدلېږي نعوذ بالله. قرآن نه بدلېږي ډاډه اوسه د الله بنده. قرآن الحمدلله زمونږ په دې وړه مدرسه کې 3,300 پورې موږ سره واړه دي د دې بچو په سینو کې محفوظ دی. مړه ته دې نه یېرېږي چې قرآن به بدل شي. قرآن نه بدلېږي. قرآن الحمدلله محفوظ دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نو کله به تا ته وایي چې په فرانس کې درله د پیغمبر ریکارډینګ کوو او دې نه یو څو کاله مخکې او 2 کاله کېږي تقریبا یو شیعه مولا دا اواز کړی ستا په پاکستان کې په اردو کې ویل کلیپ په دې اورېدلی یا نه وایي موږ یو قرآن پیدا کړی په برطانیې لایبررۍ کې پروت دی راشه که نه ځکه دوی خو مخکې نه وایي دا قرآن ناقص دی نعوذ بالله عثمان رضی الله ته ایتونه وښکلي او فلاني کې وښکلي او فلاني څوک درته وایي چې قرآن دی په برطانیه کې پروت دی او څوک درته وایي چې د نبی علیہ السلام خطبه به په فرانس کې تیاریږي. زمونږ دین نه فرانس ته محتاج دی او نه برطانیې ته محتاج دی. زه چې کوم ځای کې دی دین دی برطانیې والا برطانیې ته ځه د صحابي دشمنه ته برطانیې ته ځه ته هغه څیزونو پسې ګرځه او دا کم کس چې په فرانس پسې دی په فرانس پسې ځي زه به دا قرآن به او دا بخاري به زه به په دې پسې ځم الحمدلله زما دین دې کې محفوظ دی د الله په فضل موږ به دې پسې دا قرآن او دا حدیث په دې کې محفوظ دی. په دې خبرو مه دوکه کېږئ مه دا خبرې شیر کوئ
مدي خبرو ته توجه ورکوئ د خپل دین په باب کې خيار شي د فتنو دور دی تیر جمعه مې درته ویلو دا حدیث بار بار دی د پاره چې موږ متوجي شو درته یاد دی خو چې را تازه کیږي چې نبی علیہ السلام فرمایي سار به یو سړی مؤمنی ما خام له کافر شوی نعوذ بالله دین کې په شک کې پریوته ما خام به مؤمنی سار له کافر شوی فتنې ښکار شوی وي لہذا د دې فتنو نه د دې خبر نه ځان ساتي کوم مسله نه پوهیږي علما شته الحمدلله طلبا زموږ باندې طلبا شته کوم په نه پوهیدو موږ ورته چې فلاني شیخ عالم لا لاړ شه ابد ان شاء الله په خبره پوهیږي په دې اړتو پړتو پسې مزه چار سړی خله وازه یو څوک سو درته او ته په هغې پسې ور روانې الحمدلله زموږ دین محفوظ دی او د دې ذمہواری د حفاظت الله رب العالمین خسته ده د کې څوک تبدیلی نشي کولای او ته د الله رب العالمین صحیح دین بالکل تا ته 100% ملاوي دی شي خو په شرط د دې چې تا کې طلبي او د حق تلاش دا غي جذبه پتا کی الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوي کی او الله دې په عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زمان محترم ورونو منګ او تاسو له دا پکار دا چې خپل هم سناسه درجه کې د الله رب العالمین دین لم وخ ورکو د قران نازله چې چانه دی نازلی وای الله در ژوند درکړی دی دا مو عايش په ما وخت تیر دی یا می ذهن کمزور دی لګ وایا کته په تکلیف نبی علیہ السلام فرمایي ته دعا اجر دي څوک چې قران وای او په تکلیف وای او سم په دې جبه سم نشي ویلې یا ورته سم یادېږي نه نبی علیہ السلام فرمایي دله دعا اجر دي یو د دې چې قران وای د دې اجر دویم د دې مهنت او مشقت چې تکلیف دی ورته بیا یې د قران سره مینه ده او چې ناظره ویلي ترجمه کوي د قران کریم او حدیث چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا یاد کوي د قران او حدیث سره خپل تعلق مضبوط منګو تاسو وساتو الله سبحانه وتعالى دې دار قسم فتنون زموږ حفاظت وکړي اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم الله سبحانه وتعالى يطول مسلمانان كم جدا حاضر ملګری دي او څومره مسلمانان دي څومره شرعي حوایج دي الله رب العالمین دي د خپل خزانو نه ټول حاجتونه زموږ تاسو پوره کړي الله سبحانه وتعالى دي موږ تاسو ته سعادت ژوندۍ راکړي او الله سبحانه وتعالى دي په داسې وخت کې موږ له مرګ راوړي چې رب العالمین زموږ نه رضا او خوشالۍ صفونه برابر کړي مشر الله مخکې صفونه کې زیور